که تاسو سره په کور کې ټچ موبایل وي او په هغې کې ستاسو واتس اپ یا ایمو یا میسنجر اوپن وي په هغې باندې رابطه کیږي ستاسو د کور نه او تاسو ویوئ چې موږ به د خپل کور والا باندې نظر اچو چې دوی آیا په دې واتس اپ باندې بل چا سره رابطه خو نه کوي یا په میسنجر رابطه خو نه کوي یا په ایمو کوي یا داسې په موبایل سیم باندې کوي نو جی دې دپاره به موږ ته د څه شي ضرورت دی؟ دې دپاره به موږ ته د یو ایپ ضرورت یو هغه ایپ داسې ایپ دی چې څنګه په کال راځي او چې څنګه ته کال ځي هغه به اتوماتیک هلته کو اوپن کیږي او ریکارډینګ به سٹارټ کیږي هیڅ چاته به پته نه لګي چې زما پر موبایل کې ریکارډینګ سٹارټ دی او که نه دی سٹارټ نو چې څنګه په هغې کې ریکارډینګ سٹارټ کیږي هغه به اتوماتیک چې کال کټ کیږي هغه به سیده ځي ستاسو ګیلرۍ ته نو هغې کې چاته دا پته نه لګي چې آیا زموږ په دې موبایل کې څوک سره ریکارډینګ کوي یا نه کوي نو جی دا ایپ په موږ د کوم ځای نه انسټایلو دا ایپ په موږ د پلی سټور نه انسټایلو ډایرکټ هم بوزم پلی سټور ته چې پریکټیکلی طریقه هم درته وښیم چې په کومه طریقه باندې به دا ایپ انسټایلیږي او بیا به په کومه طریقه باندې د دې سیټینګ کوو نو که ویډیو م خوښه شوه خپلو ملګرو سره یې شیر کوئ لایک وکړئ کمنټ پیج فالو کوئ او چینل سبسکرایب کوئ زه چې ځو د سکرین سایډ ته چې پریکټیکلی م پوه کړم فرست اف آل به تاسو خپل پلی سټور اوپن کړئ کله چې تاسو خپل پلی سټور اوپن کړئ نو تاسو به ورکوئ کیوب سی آر کله چې کیوب سی آر ورکوئ تاسو ته به داسې قسم انټرفیس راشي نو دا بره چې کوم درته لیکلی دی کال ریکارډر کیوب اس سی آر نو دا به تاسو د اوپن په ځای به تاسو ته انسټایل لیکلی نو چې دا تاسو کله انسټایل کوئ ما الریډي انسټایل کړی دی نو بیا به دې ته کې دا قرنګ اوپن نښه درکړي نو د دې ځای نه به اوپن کوئ نو راځئ چې اوس ځو چې د دې سیټ اپ وکړو نو چې کله اوپن وشو نو تاسو ته به لاندې لیکلي نیکسټ چې کوي نو دا تاسو نه اوس ګرانډ فرمیشن غواړي نو جی بالکل موږ اوس دې له فرمیشن ورکو سټوریج ریکارډینګ دی مایکروفون دی فون دی او کنټیکټس نمبر دی الاو به کو دلته دې کې به تاسو هر یو شی الاو کوئ دا نه چې تاسو دغه کوئ هر یو شیز به الاو کوئ دا اوس وایي انیبل ایپ کنیکټر دا به اوس موږ انیبل کو دا اوس وایي کیوب اس سی آر ایف کنیکټر دا به موږ دې ته کې الاو کوو انیبل کړو چې دا کله انیبل کړو نو دا بیا څه وایي وایي تاسو دې له خپل دغه ورکوئ لوکیشن ورکوئ نو که نتھنګ کوئ او که یس کوئ خو چې یس یې کوئ نو بیا به ډېره ښایي نو یس ځکه چې دا دوی ته زموږ پوره دغه لاړ شي او موږ ته هغه ټول دغه راکړي که نه انفارمیشن راکوي زموږ هغه ویډیوګانې پکې سیو کېږي دا اوس څه وایي یو آر آل سیټ ټو گو نو دا اوس زموږ فون واتس اپ او فیسبوک نو دا اوس زموږ په ټولو باندې تاسو له ټولو نښې درکړي نو چې تاسو به کوم یو باندې الاو کوئ فون باندې کوئ واتس اپ باندې کوئ نو فار ایگزامپل زه به په فون باندې کوم نو په فون باندې شو اوس دا دې ما ته دا نمبر راواړی درې نو چې زه دې کې هسې یو نمبر میلاومه دې به وانس ټایم باندې دوه ریکارډینګ او کار نه کوي که نه نو هغه د دې وجې نه ډسکنیکټ شوي نه دغه زموږ هغه بر ریکارډینګ راغی دا چې بیا تاسو لاړ شئ نو تاسو به بیا ګورئ په دغه کې بیا ګورئ فایل منیجر کې فایل منیجر چې کله تاسو اوپن کړئ بیا به آډیو ته راشي نو په خپله آډیو کې به تاسو بیا هغه ریکارډینګ ګورئ چې کوم ستاسو ریکارډینګ شوی ډېر مزیدار او ایزي ایپ دی او ډېره ښکلې طریقې ده ځکه چې واتساپ میسنجر ایمو او خپل موبایل کال دا ریکارډینګ پې کېږي نو که ویډیو خوښه شوه خپل ملګرو سره یې شیر کړئ انشاءالله ملاویږو په بله ویډیو کې د الله په امان